په اسلام قلعه کې د ایران او افغانستان ترمنځ خطرناکه پیښه روانه ده او په پاکستان کې څومره عسکر چا او ولې هلاک کړل. د دې ترڅنګ نور مهم خبرونه هم را سره دي، نو ویډیو وګورئ. مخکې له دې چې دا درته وایم چې په اسلام قلعه کې څه پیښ شوي دي، راځئ دا خبر واورو چې د امریکا 2 میلیارډ ډالره د طالبانو واک کې دي. د امریکا کانګرس ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي دي چې امریکا په افغانستان کې تیر نړیدلي حکومت ته د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېښودل چې اوس هغه ټول تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. په دې تجهیزاتو کې ولسي ټانګونه، الوتکې او داسې نور اجناس شامل دي. بلال زرداری بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شو. بلال د پاکستان د پخوانی مړي لومړی وزیر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی. د پاکستان په تاریخ کې بنوموړی د پاکستان ځوان د بهرنیو چارو وزیر وي. هغه د پاکستان د خلکو ګوند پورې تړاو لري. ټي ټي پی منلې ده چې جنوبي وزیرستان کې په یوه نښته کې 2 پاکستانی عسکر هلاک کړي دي. همدارنګه راپورونه وایي چې د شمالي وزیرستان ضلع کې هم 3 کسان په هدفي وژنو کې هلاک شوي چې ګمان کېږي د پاکستان دولتي کارکوونکي دي. اوس هم دا مهم خبر چې د هرات ولایت د اسلام قلعه او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ د شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي دي چې د 2 هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د ازادي اروپا یا هم ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا د ایراني سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو په اساس ویلي دي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لیږدول شوي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شوه. او په دې سره اخر خبر له خوسته هم دا دی چې خوستي ځوانانو د هزاره وزیرستاني هیوادوالو فاتحه واخیسته. په هیواد کې د وروستیو بریدونو او همدارنګه د پاکستان د بریدونو له امله یې د رامنځته شوي مرګ ژوبلې له امله د روژه ماتې پر مهال د خپلو هیوادوالو فاتحه واخیسته او د هغوی روح ته یې دعاوې وکړې. له هغو لیدونکو ډیره مننه چې سوله افغان یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی دی او خپل سالم نظرونه په کومنټ کې لیکي. تاسو تشویش مه کوئ، موږ ستاسو ټول کومنټونه په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه.